الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها يومئذ تحدث أخبارها صدق الله مولانا العظيم. أما بعد إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عزیزانو دا نننے بیان ستاسو وړاندې پیش کیږي دیکھے با آغا علامات د قیامت تاسو مخ کې بیانېږي. کم علامات چې د قیامت کی وی. عزیزانو د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمان دا چې کله د انسان نه حیا او پرده او غیرت لاړ ختم شي، د قرآن او د حدیث او د دین شریعت سره محبت ختم شي، دولت او د دنیا عیش او عشرت سره محبت شروع کی، نو کافران او انګریزان پیرنګیان دا بټول متفق شي او د مسلمانانو په ملکونو باندې به حمله شروع کی. په هر وطن کې به مسلمان د کافر د لاسه په جړاو غوغاو په خفګانی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دغه وخت داسې وخت دی چې په جمعات کې به د عبادت په ځای خلق غیبت کوي، د دنیا ټوکې مسخرې به کوي، علماء ته به خلق سپک ګوري، د مسلمان وینه به حلال غني.
د حرام او د حلال او تمیز او فرق به ختم شي. غریبان به ظلم او وجنی په ناحق به وینې تویي او د غریب جړه او فریاد به څوک نه اوري. صحابه کرام عرض کوي چې یا رسول الله علیه السلام دغه وخت به ولې د مسلمان فریاد څوک نه اوري؟ رسول مقبول او فرمایل چې دا زکا چې د ملک بادشاہان به فاسقان او فاجران او گمراهان او جاهلان. رسول مقبول او فرمایل چې دغه ټیم به د خلقو نه د قران عظیم یره او د الله د غیظ او د غضب او د قهر اغیر او ترخ زړه اوزي. چار چا پیر بظلمنا او قتلون شروع مسلمانان با د کافرو د لاس قتلیږي. کله باور لپ جمعات ورچي او کله باور ل مدرسه باندې اورچي. کله به مسلمان وجني کله باور ل مذهب تکنزل کله باور ل دین تکنزل کوي. مسلمان به کمزوري د مسلمان جړه به څوک نوري. رسول مقبول فرمایل چې نه بسو حلال پیجنی نه به حرام پیجنی نه به څوک د رشوت پرس کوي نه به شراب پریدي زنا به عاموي فسادونه به عامي غریبانو باندې به ظلمونه وي. دلته به بیان جاړي چې یا الله ظالمانو رال خاوندان قتل کړل یا الله ته زمونږه فریاد وورا په جهان کې زنګ سوک فریاد رس نشتا. دلته به میاند جاړي چې یا الله بچم قتل شو وینه بسلاب غوندې بېږي خويندې به بیرور شي میاندې به کونډ شي او میاندې به بوري شي. په خدای قسم دا نه به د مل بادشاہ په غریبانو فروا کوي او نه به د قوم مشر دا په مظلومانو فریاد او فریاد رسی کولی شي بلکې هغه بخپل عیش او عشرت د دنیا مینه او محبت اغستې وي. امت الله ایری قیامت باور نه ایری اخرت باور نه ایری په غریبانو به ظلمونه بشمار وي. د دوالو جانو سردارو فرمایل چې انګريزانو تبه مقبل اسرائشي دلته په استنبول باندې حمله کی استنبول بواخلی تاجکستان به قبضه کی په مسلمانانو به ظلم وی باغی باندې به قتل او قتال شروع کی جنگ او جدال شروع وی ظلمونه به عام وی په دنیا چې څومره ملکونه د مسلمان قوم وی میاندې بواخلی ابجیلونو کې واچي خويندې بواخلی ابزان له غلامان کې د کم کور نه چې د قران आवाज د هغه کور نه بد عیش او عشرت د ساز او سرود आवाज روان وي. دنیا بټنګ شي په جړا شي چې علی رازه چې الله ته فریاد کو مون خو ظالمان وجنی بچی را له وجل او کور کې رات ډیری قصاب خانو پشان غوخه پرته زچ مدینه منوره تلار شو مدینه منوره کې با مسلمانان اغي جرګو کې راغون بشي مرکبو کې جړاو فریاد بو کې چې اے قوم د دنیا خلق بادشاہ نو رئیسان زمونږ خبر نوري جړام نوري فریادم نوري غوغام نوري راځي چې الله ته وجاړو چې چرته یو عادل بادشاہ راکې. دلته به یو بزرگ په میدان پاسي
او دا اعلان بو کی چې وقوما عادل بادشاہ الله دے دا الله نما سوا جناب رسول الله دے په مقدس مقبل انصاف دار نشتا عالم بادشاہ نشتا عادل بادشاہ نشتا کہ یو بادشاہ راضی نو نبی کریم فرمائے چاغب مہدی آخر زمان وے خلق با د زمانے بزرگانو تراشی چه اللہ دا پارک ہے سوالو کے اللہ نا اغوارے اللہ تا اجارے چم دغا مہدی خیر زمان راشی خدا را توائے اے بزرگانو اے اولیاء کرامو دغا بزرگان بے پیجنی علمان بے پیجنی اولیاء بے پیجنی غریبان باور لراشی چه آخر دا مہدی آخر زمان سوک دا عالمان دا زمانی باورتا نشان خائی شکل و شبہ بے خی قربان مہدی آخر زمان دا محمد الرسول اللہ نوسید دا فاطمت الزہرا سیدت النساء اہل الجنہ ام الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ فنصب و خاندان کے دے اصلی سید دے اصلی سید دے نم محمد دے مزیدار بدن اللہ ورکڑے دے قد و قامت کے دے جناب رسول اللہ پشان لے خبر خوگی و مزیدار ہے دا مخکاسو صورت ہے دا عین دا محمد الرسول اللہ پشان دا عدل و انصافم د دوارو د جهانو سردار پشانوي د حدیث او د قران پشانی دا خلق باورته وي چې اے بزرگانو اے اولیاء اے علمانو دا بکم زه پیدا کیږي بزرگان به فتوا ورکی چې دا به مکه معظمه کې د طواف په وخت کې الله دنیا تراولی خدا قدراتلو نړوان دے بدرم رمضان مبارک میاشوی پا اغا میاش کے بنور تور شی سپو میں بطور شی زلزل با پا مخدز مکراشی دغا زلزل با برجون اغرزی محلون با اغرزی دین بعد با چکل دا طواب تیم راشی مہدی خیر زمان براشی دا خانکا بین با طواب کئی دغا مہدی خیر زمان عالم بن پیجنی نبی عوام پیجنی نبی خواص پیجنی کچر پیجنی دا زمانی اولیاء بزرگان بے پیجنی سو وقت چه مہدی خیر زمان طواف کئی بیا طواف نباد دا خطیم مبارک پا میدان کے دو رکات منز کئی پا سجدہ باندے بپروتوی بزرگان بورشی چہادا مہدی خلیفت اللہ دغه دی مهدی اخر زمان دا الله خلیفہ دے چې دې سلام وګرځي قوم باورته چار چا پیر ناستی ورله بدل ډل زنانا پپټ مخراغلی ورته بجړا کوي چې اے مهدی اخر زمانہ زمون زامن قتل شو هغه ټوکړي ټوکړي شو لکه د قصابانو د غوخراتا پکور کې ډيري پراته خو زمون فریاد او جړو ره دو والا نشتا بل طرف تب ورته خويندې لګیاوي چې مونږه بیرور شو میاندې بوي مونږه بوري شو التزنا نه بوي مونږ به خاوند او کند شو پخپل مونږ بنديوان شو غلامان دا نه جوړ الله د فارکا د مل قانون ته پلاس کې والا کچرتا د قران او د حدیث نظام شورو مونږه ټول ستا غلامان یو ستا تابدار مهدی اخر زمان بکینی وی با اے قوما صدا اللہ پا انتظار ما چا اللہ بکل حکم را لگی ککل اللہ حکم را واسطاو نزبتاسو نبیعت والما وعد بواخلما اقرار بواخلما دا انگریزانو بس قوتی او سو قدرت بیوی چا عدی مسلمان باندے ظلم کئی بلکہ مسلمان با دا انگریزانو بادشاہ
د يهوديانو بادشاہ او د فرنګيانو کافرانو بادشاہ انګريزان به زمون غلامان او مونږ به داغي مالکان یو دغه ټیم کې به आवाज راشي د اسمان نا چې هاذا مهدي خلیفۃ الله دغه مهدی اخر زمان دا الله خلیفہ دا مقدس مکه باندې دا بد الله نائب وی دا الله خلیفہ وی عادل بادشاہ وی منصف بادشاہ وی اے قوم فاسمعوا له واطيعوا د مهدی اخر زمان خبر اوره د خبر او منه د دنیا کامیابیم دا د عقبا کامیابیم دا په دنیا کې بم غلامین اخلاص شه او عقبا کې بم د دوزخ عذاب نه پامان شه دغه قوم بلګیا شي بیعت بشورو شي په قران او په قسم به متفق شي چې مونږ بچره د کافر مخ کې سر ټیټ نکو کوم سر ټیټو دا به یو الله ته ټیټو کومګه الله ته زاری کو نو بدی پن لګو الله زمو مالک دا الله زمو خالق دا الله زمو حاجت روا دا الله زمو مشکل کوشا دا مونږ د یو الله خبر منو او مهدی اخر زمان کو یا اللہ نبد کافر قوم پو کے سر کی دو سرنا قربانو خو سر بمون کلم دیتا ٹٹنکو او د دیخ پو کی نگدو مہدی اخر زمان بجنڈا د اسلام واخلی بخانہ کعبے سر بیود رئی آواز بو کی چے اے قوم وورے یو اللہ منے د یو اللہ نا خبر سوال غوارے دا اللہ نا عزت و ذلت طلب کوي اے قوم ووره چې انګريزان به زمون غلامان اعلان به وکي چې علی د الله قران او د حبیب کریم حدیث مبارک د دنیا ګډ ګډ روان کړي سمالی چې دا आवाज او ناره د دیندار خورشي د قران شریعت نظام خورشي دلته بچار چا پیر يهوديان عیسیان متفق شي आवाज بکای چې لاړ شه مسلمانان نن جمع شوي دي نن راغون شه چې عیسایت وګټو نصرانیت وګټو یعقوبیت وګټو او مونږ خپل يهودیت او کفریت وګټو د مهدی خیر زمان چې څومره پیروکان او غلامان دي هغه ټولو د تنو نصرونه جدا کړه دغه بدبختان کافران برا روان شي راز عیسیان بسلو کی یہودیان بمرا جمع نصرانیان بمرا جمع کل ہم کافران برا جمع یا اللہ دا بچر ترا جمع شی وی بدروم خار کے جمع کی گو دروم پا خار کے یو ډیر لوی میدان دے اگا میدان تا برا روان شی دغا میدان کی با دیودری گی او یا جنڈی با ورسروی دا ار جنڈی دلان دے با یہودیان او کافران دا دولس زر کسان خو چشماری اوشی نو دشمار نباد با چه دا اری جنڈی لانده دولس زر کسان ولار نو دا باطلک او سلویخ زر کافران وی توری باور سروی غشو نزی باور سروی دی با پا قسم و پا طلاق متفق شی چه ورزو ام با قرآن شهید کو ام با مسلمانان قتل کو او دا مهدی اخر زمان نبم سر جدا کو دلتا با مهدی اخر زمان لخبر راشی چه اے مهدی اخر زمانہ د چار چا پیر کافرانو صلادا تا پس را روان دی نن پا خانه کعبه باندې عمله دا خانه کعبه بم ویروانو مسلمانان بم شهیدان کو او استاد تنی مبارک نه بصرم جدا کئ مهدی اخر زمان بوئی چه پروردگارا زو خود دنیا کې د دنیا عیش نغوارم د دنیا عظمت و
عزت نغوارم اے پروردگارا زخستا پا دین مین زخستا عین و دین خروما یا اللہ تمہیں نیکابان شاہ رب کریم بورت القا فی القلب کی چیاری گما اے مہدی آخر زمانہ صد محمد رسول اللہ ملگرہما او اغین بعد مومن ملگرہم اے مہدی آخر زمانہ زخور بلا ظالما زستا استاد ملگرو ملگرہما یری گما خفکی گما خبگان مکوا ہائی سوران مکوا مہدی آخر زمان بپا جڑاشی چی یا اللہ نرا سر غششتا تشتور لاسما اسباب پکار دے اوزار پکار دے وسیلہ پکار دا یا اللہ نغششتا نرا سر نیزشتا نہ اسو نرا سرشتا او نرا سر تورشتا نہ ڈالو نشتا یا اللہ تمہیں دا غیب نے انتظام کوا رب کریم باورتا او فرمائے چھ مہدی آخر زمانہ فتح باند ماناما دا محمد الرسول اللہ خدا قوم تا دیوایا خپکی گما او خبگان مکوے ہائی سوران مکوے تا دا پارا میں دا صحابہ کرام دا وقت یو پٹ خزانہ دا تورو دا غشو دا نیزو دا لندو دا ڈالونو دا زغرو پا دے خانہ کعبہ کی دا نسات لیدا یا اللہ ماتا معلومات نشتا میزاب رحمت دلان دا او کندا دا زمزم خواک دا صفا مروا سر دا یا اللہ کا رفات سر دا رب کریم فرمائی یو زلزل برا علما دغا اگورا چه زلزلی سر کم زیو چودو اغا زیو کنوا چه سمرستا ملگری داغی دا ارکس پسر با یو تور رسیگی غشی بم رسیگی ڈالون بموی او دغا شانس غر بموی مہدی آخر زمانہ تچ دا قرآن او دا حدیث قانون دا خلق ترسے نزست عمل گرم دا اسمان فرشتی بدم مر گر کما مہدی آخر زمان تبا اللہ یو زلزل راولی سمالغی سر چزمک اوچوی دختغی خانہ کعبہ باندی دننا پا حرم شریف کی یوتے خانہ دا پا اغیت خانہ کی بغشم پراتی اغا دوری بم پراتی ورکی بنیزی زغریو ڈالو نو تورے دا با پخپل قوم تقسیم کی وی با اے قوما زبدنا رہ تکبیر آواز کوما تاسو با اللہ اکبر وائے او زے چی پڑنو میں کافر باندے ورزو چی دا اللہ دا کلمے اغا بڑائی ہوایو دا اللہ لوی ہوایو رب کریم دن پا سمو پا غر باندے مونگا عام کو یا اللہ پاکستان کے قانون قرآن راولا دغه نارا بکور پکور باندې خورشی دلته د یهودیانو یو جرنیل سفیان نامه دا دغه سفیانی جرنیل براشی کافران بزان سرکی په خدای قسم در روان به کی سفیانی جرنیل بناسوی اعلان بو کی چې په خراسان کې ما تمام یهودیان راځي چې او یا جنډي واخلو اتلک او سلویغ زره کسان با دا چې سمال سمندر لراشی دلتا خراسان کی یو مسلمان بلدا نہ منصور نہ میدا نبی کریم فرمائل چہ اغب پا نبی کریم پا دین مینوی دا مہدی آخر زمان طرف داری بکی اب اعلانو کی چہ سرب قربان کما خود مہدی آخر زمان دا دین بچا لور نکما یا اللہ زم دا مہدی آخر زمان ملگر ما آغا منصور دا خراسان بمرا روان شی دا مہدی آخر زمان مرگرتی امداد لا دلتا بدات لکو سلویغ زرکسان چا سمال سمندر لراشی رب کریم با مہدی آخر زمان تا ویزد ملگرے ما سمندر طرف تا اگورا دا اسمان نبا یو تندر را روان آغا تندر کی با اوروی شنیلو خڑلو کی بای توروال بدلمبووی دیر دا قہر نبا
پزمکه لرازي سمال چې دغه د کافرانو فوجو نراشي او سمندر ترانیز دے مکه معظمی ترانیز دی شي نو الله باغ تندر توي چې کافر باندې گزار شه د مهدی اخر زمان مدد کا داغه د پارا عثمان دادر لګو اسمان نه باغ عظیم تندر راشي او کافران فوجونو باندې با حملو کی تمام فوجونه د کافرانو بدوزخ تلاشي مهدی اخر زمان لچ خبر راشي فسجده باندې بپروزي आवाज به وکي چې الحمدلله والشکر لله یا الله ستا حمد و ثنا دا ستا شکر دے تا ما باندې ډېر احسان کو چې کافر قوم دې تباہ کړو دلته به یو سړی بچی د کافر قوم نا ابو سفیان خبر کی ورته قربان راشه د مهدی اخر زمان پسې چې کم لخ کر روانو هغه غائب نه اور راغې تندر راغې او ټول پزمک باندې درون اب بیا اعلان کی چې دا کم الله زمونږه سره دومره زیاتیو کو دغه الله ملګری با دا قتل او وجنوبه دی بیا متفق شي مهدی اخر زمان بلار شي او د محمد رسول الله روزه زیارت مبارک بو کی درود او سلام بو وي دو رکعات مون بو کی دعا بو غواړي چې اے پروردگارا ستا د خسته حبیب په خاطر باندې یا الله ته زمانه کا بان شاه سو وخت چې مهدی اخر زمان د کونینو د سردار روزه مبارک نه بهر تراشی قوم بزان سره کی د کافر سره به مقابل یو طرف تبم سپری توروي بل ډډ تبم توروي مسلمان به د ایمان د پار جنگيږي سرونه به قران له قرباني کافران به د دنیا او د دنیا د ناموس او د ننګ د پار جنگيږي یا الله یو طرف ته سوتن مسلمانان او بل ډډ تا بشمار بے قطارا بلا تعداد کافران لی مهدی اخر زمان با لگی آوی د نعره تکبیر आवाज بکئی چې الله اکبر الله اکبر دغه وخت به مهدی اخر زمان کې د الله د لوی مین نور امراشي قوم بم بیدار مسلمان فوجونم بیدار سرونه به قرباني د کافرانو نه به سرونه پرې کوي کافران پلګ شي دوی به شهیدانې یو ورځ جګړه چوشي په مکه باندې با کوسو او لارو کې با داسې ویني رواني لکه چې د وینو سیلابونه بهيږي دغه وخت چې مسلمانانو ګوري چې د چا لاسونه پریشو د چانا سرونه جدا شو د چا تنې دو ټوکړې د چوو ټوکړې بازه به بوزدل شي غیبه او تختی مهدی اخر زمان به आवाज لګي وقوم الله د پارکه څوک چې میدان نه واپس او تخته دا دنیایم خراب ده حشریم خراب او قبریم خراب خبردار چې میدان نو تخته پدې میدان کې کو قرباني ورکړه تاسو له د دنیا غټم دا د عقبا غټم دا ګوره اے قوم مسلمان بدنام نکای دغه وخت په مهدی اخر زمان دوه مروزه د پارا ظلمی تیار کی فوج مسلمان به تیار کی په دوه مروز باندې به بیا جهاد شي یو خوابم سرونه پرې کیږي بل تب سرونه جدا کیږي پکم وخت بیا د دوه مروزه ما خام شي نو ما خام تیار پورې به جنگ روان ان تر دې پورې پدری مروز با بیا ما خام پورې جنگ خو چې ما خام وخت راشي کافران برورو ختميږي جرړو بنیاد به وځي فصل اور مروز به اعلان کی چې اے کافرانو مخامخ میدان تراشه د الله دوستانو ګوره ځانم قربان
قربانی جهانم قربانی تنو منم قربانی تاج او تخت قربانی نن بدا سے سو کی چې د الله مقابله تا د الله د خلیفہ او د الله د خلیفہ دوستانو مقابله ته بهر راشي نن با کافرانو باندې میان دی بوري کې خزبه په کونډ شي خويند به بیرور شي او پسلو رمرز بجهاد دا مهدی اخر زمان اوګټي میدان با الله مسلمان لور کې مهدی اخر زمان با دو رکعات منځو کې چې یا الله ستا شکر ادا کوم ستا حمد او ثنا وم چې زما جنډه دی بالا کړه ساده لو یو بڑای خدای ستا دین سربالا او سرفراز یا الله دا خدمت زما او زما د قوم نواغستا یا الله ته پخلاشا مونږ در نه پخلایو خاص در نه رضما بیا بچار چا پیرا قاضیان اولیگی اغیب پا قرآن پیصلی کئی یہودیانو بسرون ٹیٹ شے سترگی بیٹی ٹیشے دا ملامت دا وجبا سوک سر نشی پورتا کولے یہودیان با یہودیت نا شرمیگی نصرانیان با نصرانیت نا شرمیگی او دا وقت با دا قرآن و شریعت نظام وے نہ بچا کے دشمنی پاتشی نہ بحسد و نہ تربگنی پاتشی نہ بسو کج مج مقال کئی نہ بقتل و قتال کئی نہ بجنگ و جدال کئی دغه وقت بد اللہ پمین کے دی وکال تیر کے خوچ وکال سمال تیر شی آواز براشی چہ اے مہدی خیر زمانہ یولوی غمرہ پیدا شو علیدہ سے زنگل پمنس کے چہ غد عراق زنگلی دی خلق لگیا دی چگی وی چی بدبخت دجال راغے خلقی کافران کن مسلمانان ایمان نخلاص کو آغا دا خدای دعوی کرے دا اہد آخر زمان با لگی آشی قوم با بیارا بیدار کی حمد و ثنا بوئی دا اللہ بلائی بیان لوئی بیان کی او قوم تب تقریر کی چی و قوم بیدار شے یولوی مصیبت بل راغے چی نام دجال دا رزیل دا خدا دعوی کرے دا و قوم اللہ منع دا اللہ پا دین باندی منگول خخی کے دا دجال بدبختا گوار دیر جادوگر او دیر سحرگر دے گوار دیر منتر دے و قوم چرتم بیمان کی مہدی خیر زمان تب خلق پا جڑاشی چه قربان خلقی کافران کرو دجال پا اسبان دی راسور پا خپل خراتو سور شوه ده یوستر گیرن دادا ویختی گلگوتی دی دیر بد شکل دی سرن ترخپو پورے دا سی بدن یہ ده چه اغروب ناک بدن دا دیر پلید بدن جوڑ شوه دا دا خدای دعوی کرے دا یو لاس کی جنت دا پا بل لاس کی دوزخ دا سوک چه دجال تا خدای ہوئی آغا جنت تا ننباسی او سوک چه دجال تا خدای نوئی نو آغا پا دوزخ باندے ورنن باسی ظاہر کے دغا دوزخ جنت دا پا باطن کے دغا جنت دوزخ دا خو پا خدای قسم دا دین مخ کے دری کالا نہار راغلے گرانی راغلا قات سالی راغلا او ببم دا سرائی سوک چے دتا خدای وی اغلب او بور کئی شرابم ور کئی سوک چے دتا پیغمبر او نبی وی سوک چے دتا اللہ وی اغب خوشحال سا او سوک چه د خدای نمانی اغا دوزخ تور گزار کے مہدی آخر زمان بطور واخری او میدان لبور لرازی قوم بزان سرکی مخلوق بزان سرکی قوم بقربانی کئی خود وقت کے با مہدی آخر زمان یوازی وی یوسو مسلمانان بی دجال ظالم بڑیر مکر و فریب وی یو طرف تب تقریر کئی چگوار خبردار شے زا اللہ ما مہدی آخر زمان دروغ وی داغ ملگری دروغ جندی تاسو با اگورے چه زب مہدی آخر زمان
او دا غمرګری دوزخ تواچوما دجال بخلق توي چې ما خدای اومنه و قربان دغه وخت نه دی الله تاسو مون پامان کې رب العزالا ستا پیغمبر علیہ السلام ستا په طفیل او په حرمت ستا په برکت باندې پناه غوسته دا چې اللهم احفظنا من شر الدجال نو اے پروردگارا مونږم د دجال فتنه نه پامان کا دجال با اعلانو کچه زما قوما تاسو ټول راغون شه خو چې قوم وګوري چې دا دجال دا د سره اورو دا نیمشتا خوراک او اسکا کومشتا جامع او لباس همشتا نو خلق خو به وګوي مگر جاهلان او گمراهان دا بداغه تابعدار او چې کوم نیکان دا غنه برو گردان یا الله مونږ نیکان کا او د دجال نمرو گردان کا دجال بوئی چه ضربه ما او گوره اسمان بانده مم قدرت بردا واسم پی بردا اسمان او زمک برا یوزه کی او نور براخ کتا کی سپو میں براخ کتا کی زمک تبوی ازمک چتا کے دنکم خزانی دی فوری زدر تا حکم کوم اگا خزانی ذرہ بہر کا زمکا بدانی او خزانی بہر کی بیا با ادیرہ کی ولاڑی قوم تبوی و قوم راشه او گوریز اللہ ما پدی قبر نمڑو باندے میں وزبر دے او گوریز تاسو نکونا او دا نکونو نکونا دا طول قبر نرا پاسوم قبر تبوی چی پاسا قبر بوچوی او دا قبر نبا مڑی را پاسی اغیب خبر شروع کی خبرو کی بداوی چې مونږه ستانی کيو یا ستا پلاریو خلق بپدغه مکرو منتر بیمان شي خو یا الله مونږ چرم بیمان مکا دجال بیا لاشی روان شي قوم تبو یو ګوره باران کیږي تاسو فصلونو لباران کوما اسمان ته به اشاره وکي چې اسمان باران شروع کا اسمان به باران شروع کی دغه د خبره با اره یو سر ترسي دا بد د جادو منتر وي جاهلان به پن پويږي ابدا غتابدار شي او مسلمانان به پامان شي یا اللہ مسلمانان باوگی ولینی اللہ فرمائے چه دغا مسلمانان بزکوگی نی چه سو وقت دجال سلویخ رض راشی نو پا دغی سلویخ تو رضو کے با دا مسلمانان ما یادی ذکر و اذکار بکی صلاة و سلام بوی دینداری و پرہیزگار بوی دی باز پا لگو تند پوی نکما دا اللہ پا مین بمڑیگی دجال با تمام جہان دخ پولان دے پیمال کی چه پلار خر روانی او خر سمالی گنگیو کی نو قنطا بوئی چه اگو رہے زما خر گنگی ندا کرے دا خود خوراک رزق دے اے قوم دا خواگ دی او دا گویا کہ دا اغا شیرینی دا قوم چه اغی خشنو تو گوری نو اب دا غپ منتر او پا جادو باندے خواگ شیرینی خکاری خویا اللہ مونگ ٹولتے نہ پامان کا دغه وقت به حضرت مهدی اخر زمان په جړاشي الله تب په سجده پروزي چې یا الله ز کمزور ما د دجال مرګري زیاتی د دجال دوستان زیاتی فوجونه زیاتی مکر زیاته یا الله ته زما مددگار شاه د دمش په جمعات کې بده منس کوي قوم ته تقریر کوي قوم باورته وي چې اے مهدی اخر زمان اللہ دے سوال منظور کو دا دے شرقی منارہ باندے دا دمش مسجد باندے او گورے یو دا اللہ بندہ دا اللہ یو نبی ولی راغلو خوچ حضرت مہدی آخر زمان بر نظر او فرمائے چے بر اگوری نو دا جماعت پا منارہ باندے با حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولاوی
आवाज با کوي چې ودا الله بندا مهدی اخر زمانہ زئی صالح سلام ما استمداد له الله را واستولما اوس ګور یری گما خفکی گما خفغان مکوا حی سوران مکوا الله و عزت نے کعبان ما مهدی اخر زمان باورته پجړاشي او دا باورته وي چې الله بدبخت دجال راغه کم بخت دجال راغه هغه سحر ګرو منتری دجال راغه نن مدینه منوره ته روان ده عیسی علیہ السلام وای چې پروردگارا ستا بیت الله شریف حرم مبارک پاک دا دجال ورته ور پرین ده الله به دعا قبول کی او په مکه معظمه بدغه وخت دروازو باندې د اسمان پرشتي ودرېږي د دجال پلیت قدم به ورته دنه نه پریدي یا الله مونږم د دې پلیت قدم نه پامان کا دجال بیا مخ بیت المقدس تو کی الله به فرمای چې بیت المقدس د اولیاء مقام ده د انبیاء مقام ده اے فرشتو دا دجال لعین در نران شي التبم فرشتي راشي او دجال به نه واپس کی دجال به د اور پنيزو وای دجال به مدینه منوره ته روان شي حضرت عیسی علیہ السلام په دعا سر شي چې قوم راشه چې الله ته اجاړو الله نه اغواړو عیسی علیہ السلام او مهدی اخر زمان به دعا کوي چې اے پروردگارا دا خو استاد محمد رسول الله خار دا پدې کې خواغه خسته قدمونه خې استاد دینه پدې کې خور کړي یا الله دا خو صحابه کرامو پدې کې وینه قربان سرونه قربان یا الله هغه پاکي وینه او په پاکو زمکو بازارونو کې به جبرائیل امین ګرځي دا د رحمت فرشتي به ګرځي ده یا الله جنت خو مدینه منوره ده او مدینه منوره د جنت باغستان لا یا الله دجال ور روان دا دجال پلید قدم د نبی علیہ السلام خارته پریم دا رب کریم به فرشتي رولیږي او دجال به د اغه خار د منی کې اوس دجال یو بدبخت لعین ملګری سره او د ټولو دوستانو سره مدینه الرسول خوا کې د خار مبارک نه بهر یو زنګل لا هغه کې پروتا او د خدای اعلان وکړو چې وقوم ما تصر بسجود شه قوم باور ته ټول په سجده پروت وي دلته مدینه منوره کې یو بزرگ بل پیدا بشه چې زه د دجال مقابله لورزم نن ور سره بحث کوم هغه بزرگ براشي خو چې دجال ته چار چا پیرو ګوري خلق به په سجده پروته دی باور ته وي چې وقوم هلاک شو ټول جهنميان شو لاړې دوزخیان شو الله مرور کړلو د ایمان نخلاص وې دا بدبخت ځان ته خدای وې کدا خدای وې نو د دستورګو تو ګوره د دستورګ کې عیب ده او سترګې اړند ده الله دا سي ذات ته چې دا عیب او دا نقصان نه منزه مبرئ پاک دا کدی ځان ته الله وې و بدبخت دجال دا سترګ دړند ده دا اړند سترګ ځان له جوړه کا نو بیا بزستا قوت منما چې دجال دا خبر ووري هغه بزرگ براونی سي او پسر بولا چاړ کی دي هغه چاړو عرب راکاږي ترخپو پور به رکی هغه بزرگ به आवाज کوي چې الحمدلله والشکر لله یا الله زستاو ما زما بدن ستا چې ستا د حق په کلمه زما بدن دوزایشو یا الله ته پخلاشه زدر نه پخلا ما
دجال بداس بزرگ راونی سے او پا منز بے دوزائی کی منز کے بناسوی اگا نیمہ ٹکڑا دا بدن دا بزرگ با خبر کئی وی با اگور زما خدای دانا دا چستا بدن دوزایا روح تے ننوزی او ما سر بدن دو ٹکڑے خبر کئی او زما خدای منیو کنا دا بزرگ با ورطوئی کمی لزائی کے یا مات تکا تکا کے واللہ کا بستا ربوبیت امنم الوہیت امنم رب لا یزال خود آسمانون رب دا چی آسمان بیستن ادراو نرخاتن انور راخی جای قبلی تے غرزای شپی پس روز راولی اور اس پس شپر راولی پروردگار خزان بہار راولی منگلے سو روح بدن راکا تا دغی اللہ الہیت منما واللہ کا بتا تصر کے دما دجال بے بیا یوزے کی چک سمال بیا روخ شے رب کریم تب بزرگ سوالو کی چے اے پروردگارا استاد پارا او استادین دا پارا خوزارا شما دا دجال مکرو پریب و منتر ختم کا رب کریم بات نجادم ختم کی مغا منتر بیم ختم شے دل تب بیا دا غرزیل ملامت شے دوی با عیسیٰ علیہ السلام تجرگر آشے چے اے مہدی اخر زمانہ عیسیٰ علیہ السلام توری را واخلے غشو نیزی را واخلے قوم زان سرکے او دا بدبخت دجال سر جنگی گو یو طرف تب دجال ویو ملگر بیوی اغبا دا بدبخت ملگر تیا کئی او دا اغ جاہلانو سربا ملگری وی بل طرف تب عیسیٰ علیہ السلام او مہدی اخر زمان وی قوم بے ختم شی عیسیٰ علیہ السلام بطول مردار کے او مہدی اخر زمان ڈل بلگی شی دا دی قوم با مردار اس با دجال پٹی گی سمال چے دجال لار شی یو زنگل کے با پٹی گی دا زنگل ارا ان آواز کئی چے عیسیٰ علیہ السلام دجال بدبخت ما کے پٹ شوے دے عیسیٰ علیہ السلام با نیز واخلی او دجال با ملتا زنگل کے مردار کے دی دوار تب اللہ یولو یا مزیدار مقور کی بیا با قرآن و حدیث نظام وی با مہدی اخر زمانہ دجال بدبخت مردار قوم مردار زچوز مسلمانانو خبر والو چه پکم بازار رازی اگا بازار کے بوین تویشوی دوینو رودو نبای وی با دا دجال قتل کری دی او دجال شہیدان کری دی زیب زیب لاسو نپراتی پیو پنڈے بپرتیوی دا بدن اڈو کے وندامون بپراتی دا غد دجال لعین دلاسا بتمام دنیا پیمالوی میاندے بجڑا کئی خویندے بغوغا کئی دیر لوے خبگان بھئی عیسیٰ علیہ السلام با قوم تا تسلی ورکی نعم البدل با ملوشی خوشحالی با ملوشی خوچ سمال لگی روز تیرشی نو حضرت مہدی اخر زمان بزن کدن شروع ورطبویز مہدی اخر زمان ما دا فاطمت الزہران وسیما دا نبی علیہ السلام پچے ما او گورے ما خدا اللہ قانون و دین سر ترسو خو از زمازن کدن دا عیسیٰ علیہ السلام کلچ وفات شمزن رالا اتڑا او پخپل رالا غسل راکا مال جنازو کا او پخپل لاس میں خورو کی دفن کا حضرت مہدی آخر زمان با وفات شی انا للہ و انا الیہ راجعون عیسیٰ علیہ السلام بجنازو کے اخپل لاس بے دفن کے بیا با عیسیٰ علیہ السلام یوازوی اغبا دا اللہ قانون سرطرسی او دا اللہ دا قانون نظام دا قرآن و حدیث نظام بھئی خبر براشی چو عیسیٰ علیہ السلام دجال وفا مردار شو حضرت مہدی آخر زمان دنیا نا وفات شو وصال ہو شو اس یو بلغم دنیا تراغلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوئی پروردگارا
دا څنګه بل بل او مصیبت راغې आवाज براشي چې دا مصیبت د یافز بن نوح اولاد دی یاجوج ماجوج ورته وای اغي نه سکندر ذوالقرنین سکندر پته غز دیوال تو کړو د اسمان پورې رسیدلو یو طرف ته غرونه بلې طرف ته دریابو اگے دریاب غرونو دیوال نن شورات لے نن اگے دریاب خلاص کا غرونه اوخړل او دیوال اوغردو دنیا ترال یاجوج ماجوج را خوار شوی دی ډیر ظالمان او بدبختان له عیسی علیہ السلام چې قوم سره لاړ شي او وګوري یاجوج ماجوج نو یاجوج ماجوج به څوک یولی شي او څوک به لس غځي څوک به شل غځي ورسره به غشولندې وي چړی او توري به ورسره ابه غاړو تا چولې اول براشي دریابونه بټول تمام کی اونې بد به خوباسي غیاګانې بخلاص کی بیا بد سین پکانو غټو اختشي او غټه د کانو سره به خوراک وي سماله چې پکانو غټو خوراک شروع واچي نو الته به مشورو کی چې د عیسی علیہ السلام قوم نه اوس دا بندګان خرو چې دا بندګان غوخه او وډو کې خلاص کو نو بیا به د اسمان پرشتګان ولو چې د اسمان مخلوق خلاص کو نو په مقدس مکه به بیا زمون خوشحالي او زمون تاج او تخت برقرار وي عیسی علیہ السلام تبا اللہ وحی فرمائے کہ عیسی علیہ السلام یاجوج ماجوج ظالمان دے من کل حدب ینسلون دا ار طرف نرا خوار دے خوار ظالمان دے قوم دے پناہ کا یا اللہ قوم چرتا پناہ کما اللہ فرمائے دا کوہی طور پا غربان دے میداننا قلا در لسات لدا توستا عمل گری مومنان زان سر واخلا د یاجوج ماجوج نتنے پناہ کا عیسی علیہ السلام مومنان زان سر واخلی کوئی طور قلا تبلاشی یاجوج ماجوج با اسمان تا غشولی چه دا اسمان مخلوق اولو آغینا بعد با عیسی علیہ السلام خیریو کی چه یا اللہ یاجوج ماجوج دا ظالمان دی دوی تباہ کا دا عیسی علیہ السلام دا قوم دعا با منظور شی پا دوی بخارخ راشی خارخ کے با پی پولے ننکے اخیجی آغی با بدبو یو چنجی بوشی او طول با دا عیسی علیہ السلام پا خیری سر مردار شی یا اللہ دا یاجوج ماجوج بدنو نبوئی کئی اللہ و عیسی علیہ السلام زب سلوی خرز باران دا سی باران بکما چه پسمو غرب یو شانتے ابو بائیگی دا یاجوج ماجوج بوئی بطول ختم کما پا ملک با خوشحالی را سلوی خرز باران نباد با یاجوج ماجوج مرداری ختم شی رب کریم با پسلو نڈیر کی وگی با لس لس وگی نسے انار با غٹ غٹی خوشحالے و سکالے براشی خوچش پگو وکال منز کی تیر شی خلق و تب خبر راشی چے اے قوم راشی دا اللہ یو عظیم قہر باللہ یا اللہ دا بلکم قہر دا اسمان طرف نبا یو لگی راشی اغا لگی با دومر تریخوی او دومر با سوزول کئی قوم با دا شغرب نا مغرب پورے پا منڈ روان یو لگی و لمبی بور پسے آن تر دے چه سوک با وفات شی سوک با بیوش پراتی دا شغرب نا با مغرب پورے اغا دا اور لمبی و لگی را روان وی عیسی علیہ السلام با دا اللہ پا مین باندے مسوی دا رب کریم پا ذکر و اسکار عبادت با سرد ملگر مشغول وی چکل لگی ختم شی دا غین بعد با اللہ فرمائے چه این ورا تو خمات روزان سجدکے خونند قوم نخپیما زما دن پچا کے پاتے نشو اوزو این ورا تال اجازن در کوم تنور خات طرف نمخی جا واپس لاشا او قبلی طرف نرو خیجا چه دے قوم تا اویما چه نن خیرش پوا نن ستاسو د دروازه د توبه دروازه بندا نن زما مولت ختم شو نور بدغه وخت کې په خفغان شي په دغه
مای سوران بشي د غشپه به د دروش په نزیات وګدا معشومان به پجړا شي عالمان به پجړاوي بزرگان به پجړای چې پروردگار علم داش په ولن تیریږي خو چې د دروش په ورځو مود ختم شي نو نور به قبله نه راوخیږي د ډېر خفګان نه به تکتور وي یا الله نور خو قبله نه راوخته د غم د قیامت علامه خو نور رڼا نه کوي د ډېر خفګان او د ډېر وجه د خفګان په وجه نور کې رڼا نشته د غنور به د تور تبع شان تور وي وجه بداوي چې د الله نامه به څوک نه اخلي د الله دین بچا کې نه وي نو نور به خفګان نه تور بیا که څوک توبه وباسي الله به وای د توبې دروازه بنده خلق براشی چه پروردگارا اوس خو عیسی علیہ السلام وفات شو د نبی کریم د قبر مبارک زیارت او فرمایا نکاح او کو الله بچ ورک اوس دې پس بل یو غم دا یا الله څنګه غم دا وای په کافر باندې غم منافق باندې غم دا لیکن څوک چې مؤمن مسلمان اوس بداغه معلومات کما په جهان کې به د انوار غوندیان کما یو زلزله بالله راولي چې هغه سره به دریابونه وجړقېږي غرونه به ورسره وچوي د صفا غر به وچوي هغه صفا غر نه به یو زناور روزي پروردگار علم دغه زناور څنګه دا رب کریم فرمای دغه زناور د انسان په شانته مخې ده د اس په شانته مړه ده د اوخ په شانته خپې دي او د اوسه په شانې لکه ده د غوي غونده کې شکل ده په خدای باندې قسم ده هغه مزیدار خبره کوي په یو لاس کې د حضرت سليمان عليه السلام غمې ده په بل لاس کې د موسی عليه السلام هغه مبارک دا اے دابت الارض زناور استا سکار دے وی رب کریم ما تا حکم کرنا چه پسل ویخت روزش پوکے بطب ار مسلمان او ار کافر باندے ورزے چه کافر مختا اگا نگین غمیونی سے دا اگا مخبتک تور شے پتندی بے اولی کلی شے چه دا بدبخت ظالم لعین مرتد منافق دا یا اللہ دا غیر وزی دا منافق د نوم نم پامان کا د کفر نم پامان کا یا الله اوس بدغه دعوت الارض سليمان عليه السلام نگینه ور لکارو کو چې کافرانه او خودل هم مسلمان بسنګ معلومات اے د موسی عليه السلام امسا تاکہ میں دومرا سره چول دے چې دعوت الارض راشي او چاته امسونی سے مخبه پین لسمس په مې غوندرنا کوي په مخامخ تندی بولی کلی شي چې دا مسلمان دی دا د نبی علیہ السلام امتی او صحیح جنتی او مسلمان دا یا اللہ مونگ وسر مسلمانان کا یا اللہ مونگا دا کفر نپامان کا سوک با مسلمانان شی سوک با کافران با قرآن لرا مندکی چه اے پروردگارا مونگستا قرآن لپوری نسو خوز مون گناہ ماب کا مون مسلمانان اولی کا رب کریم با قرآن تا حکم کے چه اے قرآن عظیمہ تانا دی ٹکی جدا شی او سپین پانے دلان دے پاتی شی سمالی چه قرآن عظیم تا خلق گوری مسلمانان قرآن لراشی قرآن باورتا ویز مسافر شما دا قرآن عظیم پانی بس بین پاتی او ٹکیو عبارت بتنا واپس لوح محفوظ تلاشی اے قرآن عظیم ولی روان شوے قرآن عظیم بمروری چھے اے قوما پمام عمل نکو زپا دوڑو کے لغڑی دم تاخونو کے زڑی دم پمام عمل نکو تاسو دین دوانو قانون خوخو انگریزانو قانون خوخو زم اسی زڑو لما پا خورو کم کرو لما ما اللہ تا فریادو کو چھے اے پروردگارا زچکم مقصد لتا
تا راستولم دا قوم ما نرو گردان فما عمل نکئی محبت نکئی ما سر مشقت نکئی اے اللہ ما واپس پل مقام تواخلا قرآن عظیم با مسافر روان شي بیرتا با اسمان تلاشي سبحان تا با فریاد کئی خو کافر با کافر وی منافق با منافق مومن با مومن دغه وقت با دا اچا توبه نقبلیگی نبی کریم فرمایل چې بیا بدین بعد یو بل غم راشي د غم لوی علامه ده قیامت دا اور لمبه براشي خدغه دا اور لمبه بداسي چې د شغرب نرا روان شي نو اول به تور لګي وي دغه لګي به بیا زیړه لمبه د زیړې لمبې نه بسره لمبه د سرې لمبې نه بسپینه لمبه او د سپینې لمبې دا قهر د وجب تکتور وي کافران به ټول واخلي صحابت نخیږي داغین با روح پرواز نکئی شغرب نبے مغرب پورے اور پا مخکی خوچ پا مندستلی شی دغا اور با پی بیام لکی فرشتو سربا دا اور چکیوی دا اور نیزی بی کافران با مخکیوی او فرشتو اور با ورپسیوی تمام دنیا باندی با اور وی اولیاء با پا ذکر اسکار مشغول وی پا خدای قسم دا سوک چی پا اللہ مینوی اغیبہ دا دی اور نخلاص سوک چی پا اللہ مینوی اغیبہ دا قرآن عظیم اغا تلاوت کئی خوچ رب کریم فرمائے اے قرآن فاواشا نو دا حافظ دا زرن بم قرآن والوزی بیا با حافظ نوی نبا منتر چلی گی نبا جنتر چلی گی دا غب قرب قیامت اخر علاموی رب کریم فرمائی چې سمال د اور لمبے ختم شي نو بیا بز یو بلا دنیا کې غم را ولما یا الله اب څنګه غم وي و یو داس زلزل را ولما چې هغه زلزلې سره غرونه ټول زره زره کما په بو باندې اور لګوما اسمان د خفګان نه تور کما نور د خفګان نه تور په ما تندرونی سي او ستوري د خفګان نه یو بل سره جنگ یا اللہ نور والی توریگی وی زکا دا اللہ نام سوکوینا دا اللہ نام پاتشلا اچھا دا اللہ نم ناغستا قرآن خپشو ملکان خپشو نبی اخر زمان خپشو عرش عظیم خپشو نبی کریم خپشو رب رحیم خپشو ننزک پزمک زلزل راغلا دغه یو داسې زلزله بوي چې ځمکه به ټوله ټوکړي ټوکړي شي په دریابونو باندې به اور لګي او د اور لمبې به د اوبو نه روانې وي سمالی چه اور با پاوبو اورو لگی نو دا دیر قهر نبا اغی پا خارون راشی او خارون با تبا کی اغی نباد با رب کریم اسرائیل تو فرمائی چه اس شیطان پناہ کا شیطان بڑوان دیوی او حضرت اسرائیل علیہ السلام بور پسے دلد مقام تا چه ارسی گی مخیطب پرشتے راشی شیطان با اوتم بی چه خلق دی گمراهان خلق دی جهنمیان و بدبختنن بد مردار کما شیطان با پنیزا اسرائیل لگی شی اوبے وی شیطان با مردار شی ملک با طول فنا بیا بد اسرافیل علیہ السلام درون بیش پیل انتظار وی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دا دا قیامت علاماتو ورپسی دا قیامت دروز بیان انشاءاللہ سر روان دا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ